आज आपको जिंदगी की एक टिप दूं। क्या ये दिखाओ कि जिंदगी ठीक है, चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तانو زم سلمان خان او د وخت ګوري تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. څنګه چې ملګر تاسو په ریویو کې ویډیو کته تاسو خپل ویډیو ته کلر افیکټ اپلای کوئ هغه په لایټ موشن اپلیکیشن کې. نو ملګر په دې ویډیو کې د مکمل طریقه خیم چې داسې افیکټ تاسو خپل ویډیو ته څنګه اپلای کوئ. خملګر تاسو په سکور کې په خپل موبایل کې لایټ موشن اپلیکیشن ته راشئ او کلیک په والي. دلته بیا لاندې د پلس آیکن دی په دې باندې کلیک والي. د دې ځای نه تاسو خپل ریشو سلیکټ کړئ. په کوم ریشو کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ. موږ ټیک ټاک لپاره جوړوو د 9.16 سلیکټ کړی دی. بیا لاندې د کریټ پروجیکټ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. کته سره ودارنګ انټرفیس راوړئ. بیا لاندې د پلس آیکن دی په دې باندې کلیک والئ. دلته په میډیا باندې کلیک والئ. تاسو سره تاسو ګیلری راوړئ. بیا تاسو دې ځای نه هغه ویډیو راوالئ کوم ویډیو کې تاسو کلر افیکټ اپلای کوئ. خبر ګور دلته سره یو ویډیو د زغر عالمه دلته کې ملګرو دا ویډیو زره علامه په دې ما کلیک واغستو. دا موږ سره دلته ټایم لاین ته رااله. ټیک شو دلته موږ سره سکرین ته رااله. ټیک شو ملګرو خداغې نه بس به یې کار دلته په ویډیو باندې یو پر کلیک والئ. لاندې دلته پر افیکټ باندې کلیک والئ. دلته په اډ افیکټ باندې کلیک والئ. دلته بیا برته سره سرچ اپشن ښکاری په دې باندې کلیک والئ. او دلته کې ملګرو تاسو یو افیکټ خیم هغه تاسو ځان سره راوالئ. چینل ریمپ ار جی بی په نوم باندې تاسو بولی کوي چې سی ایچ ای تاسو به سی ایچ ای ولیکئ. دا افیکټ چې کوم تاسو ټول په اول نمبر باندې راوړئ. چینل ریمپ ار جی بی په نوم باندې ملګرو ملګرو ټیک شو کلیک په والئ. لاندې په تاسو سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. تاسو را ملګرو دا رنګ انټرفیس راوړئ. ټیک شو دا اولنی لاین تاسو بالکل په ځګونه پرې دی. دویم په ځګونه پرې دی. دریم نمبر لاین چې کم دی تاسو سره چې کوم بي په دې کې سلیکټ وي تاسو په جی ته جی دلته سلیکټ کړئ. جی ټیک شو جی په تاسو سلیکټ کړئ. د بي چې کوم ختم شي جی ته بدار راوړئ. هغه نه بس چې کوم ملګرو یو پر بیک راشي. بیا هم بیک راشي. بیا دلته پر پلس آیکن باندې کلیک والئ. د دې ځګنه ملګرو تاسو دا یو شیپ ځان سره راوړئ. دا شیپ ټیک شو شیپ هم راواغستو. هغه نه پس چې کوم دې تاسو کلر ورکړئ. دا تاسو ول فل سکرین کې دې ځګن دارنګي تاسو فل سکرین دی کوي. بیا دلته کې کلر اینڈ فیل باندې کلیک والئ. تاسو سره ملګرو دا رنګي کلر راوړئ. ته چې کوم تاسو د پین کم کلر چې د اخیرنده یو کلر دا به تاسو سلیکټ کړئ. ټیک شو تاسو سکرین چې کوم دا کلر کې شي پین کلر کې به شي. ټیک شو ملګرو هغه نه چې کوم یو پر بیک راشي. بیک راوي بیا دلته دا اپشن دی بلندینګ اینڈ اوپیسټی په دې باندې کلیک والئ. دلته کې بیا تاسو د لاندې لګ راشي. کنټرست نه لاندې یو اپشن دی ډیفرنس تاسو په دې باندې کلیک والئ. خځې کله تاسو په ډیفرنس باندې کلیک واغستو. بیا دلته دریم نمبر اپشن دی سبټریکټ تاسو په دې باندې کلیک والئ. تاسو دا ویډیو ملګرو دا کلر کې شته سره دا کلر کې تاسو سره راشي. ټیک شو لګ گرین ورته کې وشي. هغه نه بس چې کوم یو پر بیک راشي. چې بیک رااله بیا دلته دا اپشن دی افیکټ په دې باندې کلیک والئ. دلته په اډ افیکټ باندې کلیک والئ. دلته بیا برته تاسو سرچ اپشن ښکاري باندې کلیک والئ. او دلته تاسو به سرچ کې ولیکئ یو افیکټ تاسو سره غو سرچ کړئ. کاپی بیک گراوند په نوم باندې تاسو ولیکئ چې سی او پی وای. تاسو سره کاپی ولیکئ. دا افیکټ چې کوم تاسو ټول په اول نمبر باندې راوړئ. د شانت کې انتظار بوته کوي ډایرکټ کاپی بیک گراوند سره کوم دی نه وړل کلیک په والي. ټیک شو لاندې چې کوم سټینډرډ سیټینګ وته کلیک کړئ. تاسو چې کوم د سکرین مکمل دارنګي بلیک شي. ټیک شو ملګرو مکمل به دارنګي بلیک شي. هغه نه بس چې کوم یو پر بیک راشي. بیا بدلته په افیکټ باندې کلیک والئ. دلته په دې اډ افیکټ باندې کلیک والئ. بیا بر په سرچ باندې کلیک والئ. او دلته یو بل افیکټ تاسو باغ سرچ کړئ. گیشین بلر په نوم باندې ملګرو تاسو ولیکئ چې جی ای یو تاسو به صرف تاسو ولیکئ جی ای یو تاسو ولیکئ گیشین بلر په نوم باندې یو افیکټ دی. دا تاسو ټول په اول نمبر باندې نه واوړي. دا لري ملګرو سرچ کوم نه واوړي. دی ټیک شو کلیک په والئ. لاندې بوته چې کوم سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. سټینډرډ سیټینګ هم کله کلیک کړئ سره افیکټ بل لاندې اډ شي ملګرو. ټیک شو کلیک په والئ. خځې کلیک هم په واته سره دای 0.150 وته سره د تاسو 500 ته ورسوي. 0.500 دا رنګ به چې کوم تاسو سیوا کوي ملګرو 500 ته تاسو ورسوي. دا رنګ ټیک شو 500 یا لک سیوا یا کم ټیک شو دا رنګ به تاسو ورسوي. هغه نه بس چې کوم ملګرو پر بیا بیک راشي. بیا دلته په افیکټ باندې کلیک والئ. اډ افیکټ باندې کلیک والئ. بیا بر په سرچ باندې کلیک والئ. ملګرو دلته یو بل افیکټ تاسو ځان سره غو سرچ کړئ. ایکسپوجر ګاما په نوم باندې تاسو ولیکئ چې ای ایکس. تاسو صرف ای ایکس ولیکئ. دا افیکټ چې کوم تاسو ټول په اول نمبر باندې راوړئ. د شانت کې انتظار بوته کوي. دا ایکسپوجر ګاما په نوم باندې ټیک شو ملګرو کلیک په والئ. لاندې به چې کوم تاسو سټینډرډ سیټینګ کلیک کړئ. د افیکټ په دلته تاسو لاندې اډ شي کلیک په والئ.
د دې د ایکسپوجر چې کوم دی ملګرو دا تاسو ورسوئ -0.25 ته د ایکسپوجر ټیک شو -0.25 دا رنګ چې کوم دی تاسو ورسوئ -0.25 ټیک شو دا رنګ به ورسوئ بیا بل کې لاندې په ګاما باندې کلیک والئ دا به تاسو ورسوئ دا تاسو 1000 وی دا تاسو راولئ 890 ته چې څنګه کوم ملګرو تاسو یې ماغرنګي کوئ فرض کما 870 پورټیک شو دا رنګ به ورسوي بیا لاندې بل اپشن دی اپ سیټ په دې کلیک والئ دا تاسو ورسوي -0.10 ته تاسو دا رنګ ورسوي 10 ته یا 11 ته دا رنګ تاسو ورسوي ټیک شو ما فرض کما ورسو ما 12 ته ورسو 11 ته ټیک شو -0.11 هغه نه بس په کوم ځای ملګرو یو پیر بیک راشي بیا هم بیک راشي دلته بیا پر پلس آیکن باندې کلیک والئ د دې ځګنه چې کوم تاسو بیا دا شیپ راوالئ د دې ځګنه چې کوم دا سونی سي دا رنګ فل سکرین به کوي ټیک شو خاص کله فل سکرین کو بلند لیک دی اپشن دی کلر اینڈ پیل باندې به کلیک والئ دې ته چې کوم تاسو وایټ کلر ورکړئ ملګرو وایټ کلر باندې کلیک والئ تاسو ور سکرین چې کوم دی ملګرو دا رنګ وایټ شي مکمل ټیک شو هغه بس چې کوم دی یو پیر بیک راشي بیک راوي لیک دی اپشن دی بلندینګ اینڈ اوپیسټی باندې به کلیک والئ دلته تاسو د کنټرست اپشن کلیک کړئ ملګرو دا اپشن دی کنټرست تاسو په دې باندې کلیک والئ دلته بیا ملګرو تاسو داسې لږ رائټ سایډ ته راشئ دلته د اپشن دی ویوډ لایټ دې به کلیک والئ تاسو سره ملګرو تاسو د ویډیو چې کوم دی دا رنګ شي تاسو سره چې کوم دی ملګرو تاسو د ویډیو دا رنګ شي ټیک شو هغه نه بس چې کوم دی یو پیر بیک راشئ بیا هم بیک راشئ بیا بدل د پلس آیکن باندې کلیک والئ د دې ځګنه تاسو بیا دوباره بیا د یو شیپ راوالئ چې شیپ هم راوغستو ملګرو دې ځګنه بیا فل سکرین کې سلیکټ کوئ سي فل سکرین به کوي دا رنګي کلر اینڈ پیل باندې کلیک والئ دې ته بیا تاسو وایټ کلر سلیکټ کړئ وایټ کلر مو سلیکټ کړئ به پھر بیک راشئ دلته بلندینګ اینڈ اوپیسټی په کلیک کړئ دلته تاسو دوباره چې کوم بیا د کنټرست اپشن کلیک کړئ دلته به اورلې کلیک کړئ تاسو ته ویډیو چې کوم ملګرو دا رنګ راشي ټیک شو بیا که تاسو دې ځګنده پټه لګشن کموي تاسو کې دا غرق سیوا کول غواړئ کمول غواړئ دې ځګنده چې کوم د کمیږي سیوا کیږي ټیک شو دا رنګ تاسو چې کوم دا رنګ سیوا کول کمول شي ټیک شو ملګرو دغه طریقه په طریقه تاسو چې کوم خپل ویډیو ته داسې کلر ورکولای شي که ویډیو خو غشن ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ په خوا کې سره د بیل په آیکن باندې کلیک والئ چې زموږ روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته در ورسیږي